نن چې کوم انسان سیرت مونږ بیانو نو هغه انسانانو کې دی چې په اوله کې اسلام قبول کړي. په کوم ورځو کې چې رسول صلی الله علیه وسلم ته نبوت ملو شو نو په هغه ورځو کې نږدې ورځو کې د اسلام قبول کړي. دا انسان سیرت مونږ بیانو چې هغه د سیرت نه به دا خبره ثابتېږي چې د انسان که نسب نه وي خو چې کله به دینداري نه هغه اوچتېدی شي. د ده د سیرت نه به دا ثابتېږي که انسان ښکلی نه وي نو هم دی د الله سبحانه وتعالی په دینداري باندې اوچتېدی شي. او د ده د سیرت نه به دا ثابتېږي چې په دین کې قرباني ورکول دا صرف د زورورو خلکو کار نه دی، بلکې دا به کمزوري او زورور او ښکلي او بدرنګه او ښځې او سړي ټول به قرباني ورکوي. دا به د دې عظیم انسان د سیرت نه دا خبره ثابتېږي. او ستاسو دماغ کې به هغه انسان راغلی بلال ابن رباح الحبشي رضی الله عنه. بلال ابن رباح ابو عبدالله د کنیت دی. ځینې علما نور کنیتونه ذکر کوي غوره مشهور چې دغه ابو عبدالله دی. دا خبره موږ وکړه چې دی په هغه صحابو کې دی چې په اوله کې اسلام قبول کړی او دی غلام اصل د حبشیو د افریقي اصل د حبشیو او بیا غلام په مکه کې د بنو جمح قبیله. بنو جمح دی یو قبیله د بلال رضی الله عنه د دغه قبیله والا غلامو او ډېرې زیاتې سختې د الله سبحانه وتعالی په دین کې دغه په لار کې تېرې کړي دي. په دې باندې دی مشهور دي او په دې باندې مشهور دي چې الله سبحانه وتعالی ولا ښکلی اواز ورکړی او په دې باندې مشهور دی دا وصف د ده سره دی مؤذن رسول الله صلی الله علیه وسلم. د رسول صلی الله علیه وسلم مؤذن او هغه انسان چې اول پیر بانک دی ویلی. د بانک د مشروع کېدو نه بعد اول پیر چې په انسانانو کې چې بانک ویلی په اوچت اواز کې هغه بلال ابن رباح رضی الله عنه. بلال ابن رباح الحبشي نو دی د حبشیو اوسېدو په مکه کې، بلکې ځینې سیرتونو کې راځي دی په دې مکه کې پیدا شوی والله اعلم. نو دی اوسېدو په دې مکه کې اول تر دې هېڅ نسب نه و، هېڅ نسب د ده نه و. غلام چې دا په دې معاشره کې کمزوری انسان او غلام دې ته نه وایي نوکرۍ ته. ګورې نوکرۍ ته غلامي نه وایي. غلام دې ته وایي چې یا به پیسو واخلي یا به جنګ کې بوځي. دې ته غلام. ځینې کسان موږ غلامان ځکه یو کس ما سره دې کې بحث کوو دا خبره ثابتولو موږ غلامان یو. نو ما الله ته په رښتیا غلام کړي چې ستا غلامي خوښه. موږ خو د غلامۍ نه د دې ځمکې دا خېټه غوره کوو او په هغه ورځ به موږ ارمان کوو د مرګ، ځکه چې دا غټه فتنه ده. غټه فتنه ده. موږ آزاد خلک یو الحمدلله، نه چا په پیسو باندې اخیستي او نه چا په جنګ کې راوستي. نو که څوک ځان ته د غلامۍ وصف باندې خوشحالېږي ورکوي د خپله کې یو سړی داسې ځان ته دې وایي غلام. خو نور آزاد انسان او اوچت انسان هغه ځان ته غلام هغه نه وایي، ځکه چې غلام چې که نه دی د دې مالکي. دا لنډ تعبیر دی. غلام صحیح د دې مالکي هغه مزدوري کوي که هغه پې هر څه کوي د ده پیسې تر دې چې د ده میراث په چا ته پاتې کېږي هغه د مالک ته پاتې کېږي. دې ته غلام وایي. نو دا بعض وروڼو په زړه کې شوق ته چې ځان د غلامۍ ته ور واچي او دا خبره ثابتوي په زور او شور سره موږ غلامان یو. نو که یو سړي به اول پوه کړو که نه پوهېدو بیا به دا دعا وکړو چې الله دې په رښتیا غلام کړي چې ستا د زړه د ارمان پوره شي چې ته غلامي وینې غلامي وایسه ته. نو بلال ابن رباح رضی الله عنه دی غلام و او دغه قبیلې چې کوم موږ وایي بنو جمح. او د بنو جمح چې د قریش کې یو نسب دی. لکه قریش غټ خاندان دی، غټه قبیله ده، بیا د هغې شاخونه دي جدا جدا. یو پکې دا دی بنو جمح. نو د ده په مکه کې څه مقام نه و او جسمانی صفات دې سره راځي چې تک تور انسان او د افریقي خلک
هغه توري خاص کر دغه افریقې د ملکونه کم چې لکه سومالیا شو یا نایجیریا شو یا تشاد شو یا دې چې د خوښ د ملکونه چې تک تور دي ټول نه دیم دغه شان تور او جسم نه نریو او بدني دنګو ځینې سیرتونو کې راځي چې ډېر د حد نه زیات دنګو او ویښته ډېر زیات وو جسم باندې او د مخ باندې غوښه کم وه مخ یې نری و دا د بلال رضی الله عنه جسمانی صفات دي چې سیرت کې راغلي یو خو نسب نشته بل ښکلی هم نه دی نسب یې نشته او ښکلی نه غټ صفت پکې دا و چې اواز یې ډېر ښکلی و جمیل الصوت او قرآن یا خوږ اواز چې رب العالمین چاله ورکوي د الله سبحانه وتعالی اوچت نعمت دی ډېر کسان په دې ارمانونو باندې او ځان یې ستړی کو شپه ورځ کوشش کوي خو د اواز ښکلی کېده دا د انسان کار نه دی که د انسان کار وي به هر چا خپل اواز ښکلی کړی وی خو دا د رب العالمین یوه خاص عطیه چې چاله یې ورکوي دا د انسان په لاس کې دی چې د قرآن د حروف ښکلي ووایي د قرآن په ترتیل او په تجوید سره ووایي دا د انسان په لاس کې خو دی په لاس کې نه دی چې اواز خوږ راوباسي دل رب العالمین خوږ اواز ورکړی و او غټ صفت پکې بل دا و چې څوک به یې دې ته نه پرېښودو چې مخامخ د ده صفت وکړي او په دې باندې به خفه کېدو او چې چا به د بلال رضا صفت کو مخامخ نو سر به کوز ونیو خپل سترګې به هم کوزې کړي او د دې مخ نه به ښکارېدو چې خفه شو او دا به وي انما انا حبشي زه خو د حبشي یم كنت بالامس عبدا پرون زه غلام وم نو څه له زما صفتونه کوئ زه پرون غلام وم او اصل د حبشي یم نو صفتونه زما مه کوئ دا د هغه تواضع او عاجزي ده د تواضع او عاجزي او نیکان خلک یې دي سي چې دوی کې دنه الله سبحانه وتعالی عاجزي اچولي او کوم سړی چې عاجز او تواضع پکې د خلکو له صفت کوي او دا کوم سړی چې داسې غواړي چې خلک زما صفت وکړي خلک یې صفت نه کوي رب العالمین دا نعمت هغه چا له نور کوي څوک چې غواړي او څوک چې نه غواړي هغه له ورکوي امام ذهبي رحمه الله مشهور عالم تیر شوی دی مشهور عالم بلکې ځینو علما وایي هغه دغه کتاب لیکلی علم الرجال او علم الحدیث او دا کتابونه هغې لیکلي یو کتاب دغه 40 جلد دی یو کتاب دغه 50 جلد دی او ډېر شي کتابونه لیکلي او د رسول صلی الله علیه وسلم نه واله د خپل وخت پورې یعنی تقریبا 200 کاله د دې 200 کاله پورې هغه ټول علما هغه ته یاد دي کوم چې تیر شوي او دی په کوم ځای کې پیدا شوی دی او په کوم ځای کې مړ شوی دی او کوم علم یې کړی دی او کوم یې نه دی کړی او کوم کتاب کې تکړه او په کوم کې تکړه نه و علما د ده په باره کې څه وایي ځکه علما وایي امام ذهبي رحمه الله تعالی د دنیا داسې ښکاره کړی و نو هغه به پکې داسې کتو وایي پلانې دا دی پلانې دا دی پلانې دا دی پلانې دا دی چې 200 د رسول صلی الله علیه او د دې 200 کاله پورې یو سړي ته د هر څه په دماغو کې پراته دی یو عالم مشهور عالم سلفي عالم تیر شوی دی یو غټ کتاب لیکلی دی سیر اعلام النبلاء او نور کتابونه لیکلي په دې ټول کتابونو کې د غټ علما را جمع کړي صحابون د رسول صلی الله علیه وسلم شروع کړي او به یې فقط راغلي صحابه بیا تابعین به یې فقط څومره اوچت علما ټول ذکر کړي خو ځان به کې نه ذکر کړي په اخر کې بیا لنډه کې خبره کړي کله چې کتاب ختمي وی زمانوم دا د پلاني زویم د می نسب د می قبيله ده او دا کتابونه مې لیکلي دي او خلک وی چې دې کتابونه فائدې سره غستې شي لکه دې کوم اوس د طالبانو ته اشاره کوي مسلمانانو ته زما د کتابونه وایي نو په خپل نشي ویل چې زما کتابونه څه دي د قیمتي کتابونه دا ګوري نو خلک وی چې د کتابونه وایي او خلک وی او الله دې وبخي خلک وی او الله دې وبخي چې دا کتابونه د ډېر مفید دي د علم غسته غواړي یو اشاره کړې ده او دیم ډېر په عاجزۍ سره د اشاره کړې چې زما د کتابونه ګوري او د دې نه فایده اخلي دا حق پرس علما او دا هغه علما کوم چې آخرت غواړي امام ذهبي رحمه الله وفات شو خو دنیا هغه یادوي هغه خپله دا نه غوښته چې ما څوک یاد کړي او خلک دې زما صفتونه کوي نه هغه دا نه غوښته رب العالمین داسې مقام هغه له ورکړو چې خلک یې صفتونه کوي بلال ابن رباح رضی الله عنه په هغه کې دا صفت
یو ورځ لاړ ځان له او خپل ورور له جنې غوښته. نو کله چې ورغی هلته نه د هغوی هغه پلاران ناست یا د دې دوه جنکو یو پلارو هغه ناست دوه خویندې غوښتې. نو هغه ورته تاسو څوک یې؟ نو بلال رضی الله عنه ورته انا بلال، زه بلال یم وهذا اخي، دا زما ورور دی. عبدان من الحبشه، موږ دواړه پوخا غلامان یو د حبشي، پوخا موږ دواړه غلامان. كنا ضالين فهدانا الله، موږ ګمراه والله له هدایت راکو، اسلام را راکو. وكنا عبدين فاعتقنا الله، او موږ غلامان والله الله ذات کړیو. ان تزوجونا فالحمد لله، کتا سو موږ لالونه راکو د الله شکر. وان تمنعونا فالله اکبر، او کتا سو د جنکې نه راکو نو الله لوی دی. الله لوی دی څه مطلب؟ موږ سره الله دی، او چې سره الله ناغه الله سبحانه وتعالى نه ځای کوي. بلال ابن رباح رضی الله عنه څنګه ملاقات کړو د رسول صلی الله علیه وسلم سره او څنګه اسلام قبول کړو، د ډېر عجیبه واقعه دا. خو موږ وایو چې هغه د حبشې او مور هم دغه وینځه وه، او د جمح قبیلې سره به د بیزې ګډې ساتلې، او د ده د مور چې ده دم د دغه قبیلې سره وینځه وه، د هغوی خدمتونه به یې کول. د رسول صلی الله علیه وسلم د نبوت دا چرچه چې کله عامه شو په مکه کې چې یو سړی دی د هغه نوم دی محمد صلی الله علیه وسلم، او هغه دا خبرې کوي چې زه د الله پیغمبر یم او د الله نه نو بل څوک د عبادت حقدار نشتی. د ده په غوږونو باندې دا خبرې ولګېدې، او هغه پې څنګه ولګېدې؟ کله چې د ده مشرانو دا خبرې کولې، د قبیله کې به د مشران ناسو خبرې به یې کولې، دی به تو راتو، نو دم په دې غوږونو باندې داسې ولګېدو چې دې څوک شتي. نو ابو بکر رضی الله عنه او رسول صلی الله علیه وسلم په غار کې وو دواړه، او دی په هغو باندې تیر شو ورځ، او خپل بیزي ګړې روانې کړې وو. دغه بیزي ګړې د عبدالله ابن جدعان د دغه بیزي ګړې وې ده ساتلې. نو رسول صلی الله علیه وسلم چې داسې بهر وکتو نو یو کس روان د بیزي ګړې دی، رسول ورته یا راعي هل من لبن، وی پی به موږ له رانه کړي، شپنکي به موږ له پی رانه کړي. نو بلال رضی الله عنه ورته چې مالي الا شات منها قوتي، په دې ټولو بیزو ګړو کې یو بیزه زما ده، لکه مالک ما ته ویلي چې دینه ته پیس کا، او د هغې نه خو زه پیس کم ځان له کمزوري غونته کېده. نو که تاسو دا غواړئ چې د دې نه پیس کوئ، نو خیر دی نن تاسو وسکئ او زه به ونه څکم، نن تاسو دواړه د دې نه پی وسکئ. نو رسول صلی الله علیه وسلم ته یې راوله منګه راوسته. نو رسول صلی الله علیه وسلم دعا وکړې چې الله به دې کې برکت واچي، او بیا هغه ودروله. نو دومره پی وشو چې رسول صلی الله علیه وسلم وسکو، او ښه ځان یې موړ کو، او بیا ابوبکر صدیق رضی الله عنه وسکو، او ښه ځان یې موړ کو، او بیا بلال رضی الله عنه باندې وسکول، او ښه یې موړ کو، او بیا ورته ویې ځه. نو هغه چې لاړ نه هغه کوم پی چې به دې بیزه کې پاتې شي هغه دغې نه ډېرو کم چې دوی څکلي. تو په ټیم کې ورته رسول صلی الله علیه وسلم وی چې کله دی وتو وی یا غلام، دې کې د غلام نه مطلب ګوره په عربي کې غلام څه ته وایي؟ کشر ته وایي. غلام نه مطلب د غلام نه کوم څنګه په جبه کې غلام یا غلام. هل لك في الاسلام، اسلام نه قبل اسو فإني رسول الله صلی الله پیغمبر. نو دبه کې سکندو نه دی لګول، ډایرکټ ته وي څنګه خلک اسلام قبلې. رسول صلی الله علیه وسلم ته کلمه خو او د په دغه وخت کې اسلام قبول کو. رسول صلی الله علیه وسلم ته چې اکتم اسلامک، د خپل اسلام پټ ساتل کې ته کمزور یې، او زمونږ هم دې زور نشته دې ټیم کې، زمونږ زور نشته. ځکه زه دې کې دې مسلې ته اشاره کول غواړم. د ځینې کسان چې کله ورته ووایي چې کله مسلمانان کمزوري، نو په هغه ټیم کې به دوی په کافرانو باندې حمله نه کوي، نو دی به ځان سور کړي او شین به کړي، ښه جهاد نشتی، خجوده به څه کېږي او دا به ولې کېږي. موږ وایو ګوره د رسول سیرت مطالعه کړه او بیا خبرې کوه. رسول په سیرت کې چې ګوره کوم ځای کې رسول کمزوري، بعض ځای کې هسې نه دي ویلي. ځکه بلال رضی الله عنه ته ووایي چې ته خپل اسلام پټ ساته، نو بس هغه صحیح ده، او لاړ او خپل بیزې ګړې ځان سره بوتلې. کله چې خپل زی ته او علاقې ته خپلو کسانو ته ورسېدو،
نو هغه چې وکتو نو ورته ویل بیزه تا نن سر له ویستې وویاو وایي دا دې ګوره کوم چې ته بولې هغه ځای ته یې وړه هغه ځای ته یې روزانه ورسېږي چې دا پوی خو ډېر زیات شوي فعلیک به نو هلته زه راځه نو رسول صلی الله علیه وسلم پسې بلال رضی الله عنه 3 ورځې راغلی و دغه ځای ته او 3 ورځې رسول صلی الله علیه وسلم پیس کړي ابوبکر صدیق هم پیس کړي او دم پیس کړي چې واپس ورغله بیزه کې هغې نه زیات پوی و تر دې چې څلورمه ورځ وه نو ابو جهل د عبدالله بن جدعان په طرف باندې تېرېدو نو ورته یې ووایي ستا د بیزو ګډو له څه دي دا خو ورځ په ورځ چې دی دغه کېږي دا غټېږي او جسم کوي د دې څه وجه ده نو هغه ورته وایي چې موږ ته څه پته نه شي خو 3 ورځې نه هلکې چې د بوزي راولي اول ته یې دې د پۍ چیرې هم ډېر شوي دي او بدنونه هم ښه شوي دي نو هغه ورته ډېر هوښیار سړی و ابو جهل ډېر هوښیار سړی جواب یې ورته شوی ابو جهل ورته ښه ستاسو هغه غلام هغه یو وی ورب الکعبه د کعبې په رب مې د قسم دی په دغه پیغمبر پسې یو بل ځای پسې نه شي منع کوي د دې نه مې پرېږدی خو کوردي خبیث ته هم پته و چې دا برکت د رسول الله د لاسه راتلی چې بل څوک دا نه شي کولی هغه وایي صحیح نو بیا بلال رضی الله عنه یو ورځ کعبې خواله ورغی او قریش د دې کعبې سره په خوا کېناستو نو دې کعبې ته ورننوتو او شاته یې وکتل نو چا ونه لید نو دننه پکې بوتان پراته وو په دې کعبه کې نو دغه بوتانو له راغی او په هغو باندې لاړې وټوکلې او دی ورته ووایي خاب وخسر من عبدکنا هغه سړی تباه دی او هلاک دی چې څوک ستاسو بندګي کوي د دغه د پوره کولو نه مخکې د واقعي دې ځای کې اشاره ده هغه یرندوکو ته چې د رسول صلی الله علیه وسلم واړه سنت باندې عمل نشي کولی په وړو سنتو باندې نه شیخ صاحب زموږ په کلي کې سختي ډېره ده او مشران خفه کېږي او تره مې دا وایي او نیکه مې دا وایي او مور مې دغه وایي د لهبرې د ځینې پکې د ښځو نه یېرېږي د ښځو د لاسه ګیره نشي پرېښودی یوه ښځه راته وایي چې ته داسې خریلی ډېر ښکلی ښکارې نو اوس څه وکړو یا به د ښځې زړه ساتل غواړو یا به الله راضي کول غواړي بس ښځه به راضي کړو یو خو به کول غواړي دا واقعه چې انسان واوري نو په هغه کې به چې مؤمن او ایمان پکې نو جرأت به پکې پیدا کړي چې دومره کمزوره انسان د دومره غټې قبیلې په مخ کې د هغوی بوتانو باندې لاړې توکي او هغو ته دا خبره کوي وایي کله چې ما دا کار وکړو نو قریش خبر شو نه دی وتښتېد وایي زه وتښتېدم او خپل دغه چې کوم مشر عبدالله بن جدعان د هغه کور ته ورغلم او هلته پټ شو نو دا خلک رالو ټول دا مشران د قریش ته عبدالله بن جدعان کور ته ودرېدو او هغه ته یې وایي چغې ورته بهر نه وایي اصبوته وایي ته هم که څه خپل دین پرېښودی د پلار نیکه یا هغه راووتو هغوی تاسو دا څه ګډوډي وایي زما په شان سړی زه خو ستاسو ورور یم زه مشر یم د خاندان زه صحیح دی چې تاسو زما خبره نه منئ په ما یقین نشتي نن به زه 100 اوښان د لات او د عزا په نوم باندې حلالوم او په هغه ورځ هغه 100 اوښان حلال کړو د لات او د عزا بوت په نوم باندې چې تاسو څه ګډوډي وایي زه خپل دین پرېږدم نو بیا هغه ورته وایي چې فإن اسودک صنع کذا وکذا زه صحیح دی ته خو صحیح یې خو ستا سره چې دا کوم تور دی د دغو الفاظ دي وایي تا سره چې دا کوم تور دی د نن دا چرې کړی او دا چرې کړی هغه راوغوښته او بیا په هغې کې منځ کې واقعه وه او تپوسونه کول نو په اخره کې عبدالله بن جدعان امیه بن خلف او ابو جهل دې دواړو ته ووایي چې شأنکما به فهو لکما نورې خبرې پرېږدئ خو داسې کار وکړئ چې دا کس ځان سره بوځئ او دی ستاسو دی چې څه ورسره کوئ یا کوئ نو دی حواله شو ابو جهل ته او چا ته امیه ابن خلف امیه ابن خلف د مشر چې کوم ول ډېر سخت عذابونه ورکړي د دې چې دی اخوا واوړېدو د هغو طرف ته او امیه دا وی د نن ورځې نور به نه ډوبېږي الا په دې حال کې چې دی غلام به اسلام پرېښودی موږ به د سره داسې حال وکړو نن چې د نور ډوبېدو نه مخکې به د اسلام دا به د پرېښودی او تاسو دا منظر په خپل ذهن کې راوستی شي چې دا به څنګه حالات په دې بلال رضی الله عنه باندې چې ټول قوم دا خلاف ته او مشران
او دا قسمه دمکیانې او دا قسمه عذابونه او په دې کې هغه دین نه پرېښودی او موږ باندې چې معمولي سخت راشي نو بیا رانه الله یېري معمولي سخت. دې صحابو د قدر ولې ډېر اوچت دی او ولې الله بخلي دی ولې ټول جنت ته تللي د هغې وجه دی چې دوی اسلام له قرباني ورکړي او ځکه د هغوی سره قدر څوک چې بس کوم شي به قرباني ورکړي هغې سره قدر وي. کوم کسان چې سعودي کې ریالونه ګټي یا په دوبۍ کې یا په بل ملکونو کې د هغوی سره د ریال ډېر سخت قدر او کوم چې په کلي کې ناست هغوی صرف ټلیفون کوي وي پیسې راولېږه او کمې دې راولېږل او ته مزدوري نه کوې او تا ته وګوره او کار ته دې وګوره خو دا کوم چې دلته ناست هغه ورته ته خبره نه ته راشي تا ته پته ولګي. دغه شان موږ یو د اسلام موږ ته په میراث کې پاتې شوی د موږ سره هېڅ قدر نشته د دې قدر د هغو نه تپوس کوه د اسلام څنګه نعمت دی او څنګه اوچت نعمت دی د دې تپوس د هغو نه وکړو نو هغو به درته ووایي چې دا څومره اوچت نعمت دی ځکه چې د هغو وینې توی شوي دي دپاره د هغوی ښځې او بچي د هغوی نه پاتې شوي دي دین دپاره هغو ټوکړي ټوکړي شوي دي د دین دپاره ځکه د هغو سره ډېر سخت قدر او موږ خو بس پلار مسلمان دی او نیکه مسلمان دی او د سلسله را روانه بس اسلام موږ ته پاتې شوی نه دی حواله کو چا ته امیه ته خبي عبدالله بن مسعود رضی الله عنه سوی وی اووه کسانو چې هغو اول پیر چې کله اسلام قبول کړه هغوی اسلام راښکاره کړه سره د رسول صلی الله علیه وسلم اووه کسانو چې دوی ښکاره ګرځېدو چې موږ اسلام قبول کړی رسول صلی الله پیغمبر دی نو رسول صلی الله علیه وسلم ابو بکر او عمار او دغه مور سمیه او صهیب او بلال او مقداد رضی الله عنهم اجمعین دا اووه کسان دي دا کسان دي چې راښکاره شوي دي موږ اسلام قبول کړی فاما رسول الله صلی الله علیه وسلم هر چې رسول صلی الله علیه وسلم دی نو د هغه د تره د لاس هغه ته چا شوی شوی دی ابو طالب دغه چې ابو طالب د قریش په مشرانو کې او هغه د خپل ورواره ته ولاړ او د هغه مرسته یې کوله نو هغه ته چا د دې د لاسه ویسنی شوی دی عبدالله بن مسعود دا خبره کوي واما ابو بکر او ابو بکر چې نو فمنعه الله بقومه نو د هغه قوم د هغه سره ولاړ اقوم به وي که دې تاسو هر څه وایي خو ګوره دې زمونږ د قوم نه دی صحیح د اسلام قبول کړی دا کار یې غلط کړی او زمونږ دین یې پرېښودی خو ګوره څه ورته ویلی نه شي ځکه چې سړی زمونږ نه دی په هغو کې دا کار و او اوس هم په دې ځینې جاهلانو کې دا شته چې د خپل نسب والا لپاره هر څه کوي که دې په حق دی او که دې په باطل دی خو چې د هغه د قام سره تعلق ساتي او د هغه د قبیلې سره ساتي بس دې به د هغه مرسته به کوي او دا باقي چې کوم دي باقي څو پاتې شو پنځه دا باقي پنځه چې دي نو مشرکینو داسې چلو کو چې دوی ته به زغرې واچولې د جنګ زغره چې دا به ته به بدن له پاسه واچولو لاندې به د کپړې سنې وي او بیا به نور ته ودرولي وو او هر یو ته به وي ته دا خبره وکړه ته دا وکړه ته دا وکړه بعضو پکې دا خبره وکړه لکن دې باندې سړی نه کافر کېږي وی ټولو کې څه نه څه کمزورتیا راښکاره شوه الا بلال سوی د بلال رضی الله عنه چې هغه ډېر سخت انسان او ډېر مضبوط ولاړو به خپل دین باندې که په دغه ټیم کې د دې خبره کړې مو د هغوی د رضا کولو لپاره په دې باندې الله په قرآن کې وایي چې دا سړی نه کافر کېږي خو په شرط د دې چې په زړه کې ایمان وي چې په زړه کې ایمان نه وي او په زړه نه دا خبرو کې به خو کافر دی الا بلال رضی الله عنه فقد هانت عليه نفسه فی الله هغه ته خپل ځان د الله دپاره یا د الله په لار کې قربانول دا ورته معمولي خبره ښکارېده ځان پې ګران نه و ګران پې څه و ګران پې د الله سبحانه وتعالی دین و لکه اوس موږ یو نو په موږ باندې خپل بدن ګران دی خپل بچي ګران دي ښځې ګرانې دي مال ګران دی او د رب العالمین دین چې دی والعیاذ بالله هغه بیا په اخره کې د هغې نمبر راځي ښه نو د هغه سره یې څه چل وکړو د هغه سره یې داسې چل وکړو چې فعطوه الولدان نو دوو هلکانو له د هغه په مرۍ کې پړی واچو او دا پړی دوو ماشومانو له ورکو نو بس هغو به د مکې په دې خوړونو کې ګرځو را ګرځو داسې به نه ګرځو چې پړی به یې راښکودو دی او به شاته روان نه پړی به یې راښکودو او دی به په ځمکه باندې پروت و او په دې غرونو کې او په دې ګرمه ځمکه باندې او د مکې ګرمي ته اوس معلومه چې غرونه یې تور کړي په دې کې به دی راښکودو کته به یې وړو بره به یې وړو او دا پړی به هغه ته پروت و بیا چې به دغه هلکان ستړي شي به نور ځوانان داسې رالو هغوی به دی ونیو او دا چل به ورسره کوو او د هغه د خولې نه به یو ټکی راوتو احد
احد چې الله یو دی الله یو دی که تاسو هر څه وکئ هغه ته ته داسې ووایه چې ته د محمد صلی الله علیه وسلم دین نه منې نو هغه به ورته وکتو او د وینې به یې د مخ نه پاکې کړي او د سترګو نه او د خولې نه او بیا به یې خپله خبره وکړه احد احد الله یو دی او هغه یو دی او الله ته سوال کوو چې داسې امتحان چې ته به مونږ را نه شي ځکه چې مونږ په دې معمولي امتحان کې د پیسو په امتحان کې مونږ دې ته نشو ټینګېدی چې دا داسې امتحان را شي چې څوک زمونږ مرۍ ته پړی واچي او مونږ په غرونو کې راکایي او لغړ بدن نو چې په هغه ټیم کې به وګورې بیا مونږ څه کوو چې دې معمولي پیسو ته مونږ نشو ټینګېدی معمولي مزدورۍ ته مونږ نشو ټینګېدی هغې رانه هر څه خراب کړي الله یې رانه هېر کړی دین رانه هېر کړی هر څه پاتې شي نو چې له داسې سخته په انسان باندې را شي او دا درته ووایم چې الله ګوره هم په هر چا باندې سخته نه راوړي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې وایي چې ډېرې سختې چې بچاره راغلي هغه پیغمبران دي بیا چې څوک د پیغمبرانو په لاره څومره هغو ته نږدې دي دومره به هغو باندې سخته راځي نو رب العالمین هر چا له د اوچت مقام نه ورکوي ګورئ دا یو اوچت مقام دی او په دې امتحان کې بلال رضی الله عنه داسې پاس شوی دی چې تاریخ په هغې گواه دی او مخکې به واورئ چې رسول صلی الله علیه وسلم د باره کې څه وایي نو دا امتحان الله ګورئ په هر چا نه راولي الله یې په هغه چا راولي چې الله پرې مهین دا یو طریقه وه چې دله به عذاب په دې طریقه ورکو وی عبدالله بن مسعود رضی وایي چې کان من اشد المسلمین تعذیبا فی مکه په مسلمانانو کې چې مکه کې مسلمانانو ته چې په مکه کې کم سختي ملو شوي دي ټولو نه زیاتې سختي چاته ملو شوي بلال ابن رباح الحبشي رضی الله عنه یو واقع د سره دام راغلی ده کله چې بدله د سزا ورکوله ابو جهل به دې چلو کو چې دی به چې کله به دا نور ګرم شو نو په هغه ټیم کې به دی راوستو او په یو ګټ باندې په هغې باندې به دی لغړ سملو او سینه به یې ځمکې سره لګېدلې وه او په هغې باندې به سملو او بیا به یو غټ کاڼی یو ګټ راواستو چې هغه به 150 کسان راوچت کړه او هغه به په ده باندې له پاسه کېښود او دا به وي اکفر برب محمد د محمد صلی الله علیه وسلم د رب نه انکار وکړه نو د هغه جواب هغه به هغو ته وکتو او بیا به ورته وي احد احد الله یو دی د هغه سره څوک شریک دا نشتی امیه بن خلف چې کله به دا ښه سخته ګرمي د مکې دا به ښه ګرمه شوه نو دی به یې راوویستو او ځای به یې وکنستو دا ځای به لږ جوړ کو او دی به په هغې کې سملو او بیا به له پاسه شګي او کاڼي دا به له پاسه واچو او دته به دغه خبره کوله چې ته به په دې حال باندې پروت یې تر دې چې ته د محمد صلی الله علیه وسلم د رب نه انکار ونه کړي نو د هغه جواب به یو راته څه احد احد دغه عذابونه او هغه سختې وي چې دا دته میلاو شوي په دې لارې کې چې به کله راښکودو په دې پړي باندې نو د نه به غوښې په دې غرونو کې پاتې کېدې او د دې نه به غوښې هغه به دې ځمکه باندې پاتې کېدې خو دې فرق نه دی راوستی په بلال رضی الله عنه کې بلکې بلال رضی الله عنه یو غرو د ایمان یو غرو د شجاعت او یو غرو د بادرۍ هغه دوی ته سر نه دی کته کړی او نه هار منلی بلکې هغه د آخري وخته پورې د رسول صلی الله علیه وسلم ملګرتیا کړې ده د آخري وخته پورې هغه دغه ویلي دي چې الله یو دی او د هغه سره بل شریک هغه نشته ځکه رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې وایي چې سابق الحبشه چې دی هغه دغه دی بلال رضی الله عنه د حبشو کې اولنی کس چې دی به د قیامت پر ورځ د دوی په سر کې ولاړ هغه څوک دی هغه بلال ابن رباح رضی الله عنه بلال رضی الله عنه خدای آزاد شوی څنګه دی نو د هغې دو واقعي دي علما یې ذکر کوي لږ معمولي فرق پکې دی یو واقع داسې راځي سعید بن مسیب رحمه الله وایي چې بلال رضی الله عنه چې کان شحیحا علی دینه پر خپل دین باندې سخت مضبوط ولاړ ډیر مضبوط ولاړ لکه دا سړی چې ډیر بخیلی او د خپل مالی مضبوط نیولې پرې دینه دغه شان بلال رضی الله عنه خپل دین به نه پرېښودو نو کله چې ورته مشرکین را نږدې کېدو او دله به سزاګانې ورکوي ده به وایي چې الله الله نو رسول صلی الله علیه وسلم چې کله د عذاب ولیدو
د رسول الله سره طاقت نو چې جنگي کړي وي چې کسان لګو نو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته وی کوم سره سوي نو دیبم په غسته وي کوم سره سمال وي نو دی وی مونږه غسته صرف د رسول الله سره خبره بوه او به داغه د غار چې کوم مرګره ابوبکر صدیق نه او به کوشش کوي د رسول الله خبره زه پوره کوم هغه به خبره ومه ابوبکر صدیق رضی الله عنه لړ په عباس ابن عبد المطلب پس او په هغه وخت کې د مسلمان نو وته وی چې د بلال رضی الله عنه مال والا د دې امیه نه ځکه ستاره امیه سره خبرې ترې ډیری نه ته داغه نه مال والا ناغه ته په جواب کوي چې بدغه باندې سکی ته هغه باندې سکی داغه نه څه پیدا نشي ته اوس ویلې بل ډېر بل خیر ته خبره وکړه سره وي صحیح بل اوس ربیا ملو شو زما کارته ونه غوځه بدل وک نو بلال امیه سره خبره تر وکړه هغه ته چې ابوبکر صدیق د تنالي نو ابوبکر صدیق چې بشو کله ورغه نو اشتراه مدفون بالحجاره کله چې ابوبکر صدیق ورغه هغه مال ورکو وای غستو نو دې په ټیم کې بزمکه کې خخ او دا غینه ابوبکر صدیق رضی الله عنه دې راويسته ابوبکر صدیق رضی الله عنه مشهور دي چې هغه ډېر غلامان آزاد کړي او په دې والليل اذا يغشى سوره الليل چې دې په دې کې الله سبحانه وتعالى د ابوبکر صدیق رضی الله عنه تذکرہ کړي دویمه چې کوم واقعه ده چې نه د دې آزاد شوی دی چې امیه ابن خلف یو ورځ لګیاو د املای لغړه کلی و او چمړی چاپکو سره او غیر اغسته د املای په واله ابوبکر صدیق با طرف باندې تیر شو هغه ته چې الا تتقي الله في هذا المسكين دا مسكين ماته څه ظلم کې الله نه ویریږي ته به کوم پوری د عذابونو ورکې دا څه خبره مانی نه ته به کوم پوری لګي ناغه ته امیه ته وی تا خراب کړی دی او کته بچکی جو بچی خراب کړی تاسو دی ناغه ته هغه سزا ورکول به شروع کړو نو ابوبکر ته سید زیدن علم نو 15 اواقه دی ول ورکو او 15 اواقه یو چې دی یو د سرو زرو نن سبا 10 ګرام جوړي یعنی سکم 3 تولې نو 15 نه سو جوړ شو ها یعنی 15 تولې ته جوړي 15 کنه او 15 تولې سره چې لګنن سوار سره ورکی نه دې اعتراضات کو وی چې کله اعتراضات کو نه دې دغه ته وی امیه ته وی پلاته او په عزام دي قسمی کپه یو او قیدی اغسته ما خرڅو دې تم شه نه لکه مطلب چې دې دومره سپکته ما په یو مخرڅو ابوبکر صدیق ته جواب کې سوی په الله می دي قسمی کته مت سل او قی ویل کنه ما دلم سل درکول تا د خو خاري وګره موږ ته ډېر دروند دي تا په یو باندې خرڅو او کماته دي سل ویل سل د 15 دي دې 15 بجې لما سل درکو خو دې ماته برې خودنو دې ماته نه غشتو ځکه عمر بن خطاب رضی الله عنه خبره کوله وی ابوبکر سیدنا ابوبکر زمونږ سره مشر دی واعتق سیدنا او زمونږ مشر آزاد کړي ابوبکر صدیق رضی الله عنه زمونږ مشر دی او دغه مشر زمونږ مشر بلال رضی الله عنه غده آزاد کړي ځکه بعض روایتونو کې دي چې راځي چې یو ورځ صفت کو د بلال رضی الله عنه چا به کې دي چې د ابوبکر صدیق نم غوړل ځکه چې سخت او ډېری ملاوي شي ناغه د شړې ته قارش هغه غلې کو او دوی ته وی زم د ابوبکر صدیق په نیکانو کې یو نیکی یم د ابوبکر صدیق نیکانه چې ګوري کنه یو نیکی به کې زم ماته وګوره هغه چې آزاد کړم د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د 10 مبشرین سیرت خو تاسو اوریدلې موږ دلته بیانو د بای کې تاسو خیال کړو نو هر اوچت صحابي په سیرت پاول کې موږ د اسلام د چا په لاس قبول کړي ابوبکر صدیق رضی الله عنه به د غلامان د آزاد کړي به غلامانو کې مشهور سره بلال رضی الله عنه د آزاد کړي او بلال رضی الله عنه به څومره اوچت مسلمان اوچت مجاهد ته جوړ شوی د ورسته په سیرت کې نه دا ټول د ابوبکر صدیق رضی الله عنه غنی کړي او توفیق ته رب العالمین هغه ورکړه کله چې رسول صلی الله علیه وسلم هجرت کو او مسلمانانو هجرت کو مدینه ته نو بلال رضی الله عنه هجرت کو او رسول صلی الله علیه وسلم هغه او ابو عبیده ابن الجراح یزینی سیرتونه کې نور صحابه ذکر کیږي چې د دوانه رونه کولو د مسلمانانو په منځ کې سوخ بعد دا مسله رااله چې دا منځ
منځونه خو 5 منځونه خو دې ته به دا خلک رابلو څنګه؟ بس په دغه کې خلکو مشورې کولې چا وی داسې کار به وکړو لکه نصاراو په شان، چا وی یهود چې کوم کار کوي لکه یو ښکر ورسرې په هغې کې اواز کوي، چا وی د مجوسو په شان اور به لګو. خو دا چې نږدې خبره خلکو د نصاراو دا خبره یادوله چې دا په دې چې د نصاراو د دین د اسلام ته په دغه وخت کې نږدې دین دی. نو بیا په دې کې عبدالله بن زید رضی الله عنه هغه وده شو او خوب ورته راغی او په خوب کې هغه دا ولیدو چې دا بانګ هغه ته وښوی شو. هغه حدیث وګرځاو زه ته لنډ دغه کو چې دا بانګ هغه ته وښوی شو چې تاسو به بانګ داسې وایئ او دغه کلمات ورته وښو دا کوم چې نن سبا بانګ کې ویلی کېږي. نو هغه به رسول صلی پسې راغی او رسول صلی ته وایي چې یا رسول الله ما داسې خوب لیدلی. رسول صلی انها لرؤیا حق، دا خوب خو حق دی. عبدالله بن زید رضی الله عنه چې کله دا خوب ولید راغی په رسول پسې ډېر څه خوشحاله چې دا شرف به ما ته میلاو شي. رسول صلی ما ته وایي چې بانګ ته وایه. نو رسول صلی ته صحیح ده دغه بانګ دی خو بلال رضی ته وښایي. ولې یا رسول الله بلال رضی ته وایي د هغه اواز تا نه ښکلی. نو بلال رضی ته وښو نو اول پیر چې جومات سر ته ختلی بانګ ویلی په اسلام کې هغه څوک دی؟ بلال ابن رباح رضی الله عنه. ځکه رسول په حدیث کې وایي د قیامت په ورځ به بلال رضی الله سید المؤذنین، د مؤذنینو سردار به دی. دا څومره غټ شرف دی چې الله سبحانه وتعالی بلال رضی الله ورکړو. کله چې د بدر کې ټول جنگونو کې ګوره شریک شوی د رسول صلی الله علیه وسلم ټول غزواتو کې، خو په دې بدر کې ډېر عجیبه واقعه راغله. کله چې جنگ ډېر ګرم شو او بلال رضی الله عنه د مسلمانانو سره دی او نږدې و چې دا معرکه ختم شوې، مسلمانانو ښه ګرفتو په دغه معرکه باندې. الحمدلله الله سبحانه وتعالی ته فرقان ویلي او په هغه ورځ باندې چې الله سبحانه وتعالی کفر له کوم شکست ورکړی نو هغه هر سړي ته معلوم دی. نو کله چې معرکه ختمېدو ته وه نو دې کې امیه بن خلف څوک دی؟ بلال رضی الله عنه چې هغه چې به غذابونه ورکول. دې د عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه په لاس ورغی. عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه دا یو اوچت انسان په جهاد کې ډېر بادر انسان. نو د دې او د غزوې د دواړو ونیو. د بیا هغه سوچ وکړو که زه دوی مړه کړم په دې کې فایده نشته، که ورته ویم چې مال لکه زه به یې پرېږدم په دې کې فایده کې دا ډېر مالدار دی. نو هغه ورته وایي چې زغره چې څه سامان ستاسو جنګ دی دا خو به راکوئ، بیا چې کومه فدیه ده به ماله راکړي. هغه ورته وایي صحیح ده. اوس د دواړه د سټونو نیولي دي او روان کړي دي ځان سره. چا نیولي؟ عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه. او پټۍ د چا نه؟ د بلال رضی الله عنه چې هغې ویني نه، ځکه چې هغې ویني نه هغې وجني، ځکه چې هغه ته خپلې سختې رایې دي. نو بس دی په دغه طریقه کې روان دی او د الله سبحانه وتعالی کارونو چې څنګه دی روانو او یو ځای کتو چې هلته دی دا کسان بوځي او د خپل قیدیان هلته وتړي. لمحه بلال رضی الله عنه ځینولي. نو چغې وویله رأس الکفر، دا خو د کفر هغه سر دی امیه بن خلف. یا به وایي دی نن پاتې کېږي یا به زه پاتې کېږم. غلی شه دا سړی باندې ولی دی، مال به ترې والو، ښه مالدار سړی دی، په دې مال به موږ ته غټه فایده ملوي. ته دی مړ کې نو ته موږ ته دومره غټه فایده نه ملوي. هغه توره راوایسته او وجوی نه د عبدالرحمن بن عوف ونیو. بیا ورته عبدالرحمن بن عوف وایي چې ګوره دا زما قیدیان دي، ته غلی شه. نه د ده یوازې په ده باندې لاس نه دا کېدو په عبدالرحمن بن عوف باندې. نه بس هغه دنګ زیده وخوته ټولو ته یې چغه ووهله او ټول صحابه ده ته، ځکه چې صحابو خو دغه واقعې لیدلي دي، خاص کر د مدینې چې کوم ځوانان دي هغو دا واقعه اورېدلي نه، خو هغو هم په زړه کې یو انتقام یو جذبه وه. نو په اوچت اواز کې اواز وکړو مسلمانانو ته یا انصار الله، ای د الله ملګرو، رأس الکفر امیه، د کفر چې کوم سر دی امیه بن خلف هغه دلته ولاړ، یا به دی بچ کېږي او یا به زه بچ کېږم، یو به کي ټولو رامنډې کړه. په دغې کې د عبدالرحمن بن عوف نه خپه هم لګېدلی وه، ځکه چې یا د خپل قیدیانو سره ولاړ او د تورو نه ګزارونه چې رایلو نو د هغه خپه به کې هم لګېدلې وه. نو هغه بیا دا سوچ وکړي چې وروره اوس خیر په دې کې د عزت یوځم، ځکه چې مسلمانان داسې رامات شي په امیه بن خلف او د هغه په زوی باندې چې په یو څو سکنډ کې د هغوی سرونه د جسم نه جدا شو.
دا په بدر کې دا واقعه راغلی و. نه عبدالرحمن بن عوف او د دې اوچت انسان بلال بن رباح د دې په منځ کې دا ښکلې واقعه راغلې ده چې انسان واوري، انسان په زړه کې راشي چې دا څنګه ملګري او څنګه وروڼه د الله د دې دین دپاره څنګه د یو بل سره مینه محبت او سړی چې هغه منظر جوړ کړي چې دا هغه ته وایي چې دوی ته څه مه وایه او هغه چغه وواله وي راشي پسې هغه سره بیا خوا دې خوا نه و، هغه پکې انتظار نه کوه، ټول رامات شو او سکندونه سر اخوا پروت دی او بدن دې خوا پروت دی. بیا غلی شو چې خیر به دې کړي چې زه څه شم، زه غلی شم. بلال رضی الله عنه رسول سره په هر جنګ کې شریک شوی، دا خبره خو موږ وکړه او رسول صلی الله علیه وسلم په خپل دا خبره کړې ده چې بلال رضی الله چې د جنتیانو کې دی، د ګواهی رسول صلی الله علیه وسلم ورکړي. او څنګه ورکړي ده هغه ډېر عجیبه حدیث دی. حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم انی دخلت الجنه، وإذا جنت ته ننوتم فسمعت خشفة بين يدي، نو ما ته داسې اواز راغی د قدمونو یا د پیزار چې زما نه مخکې دی. فقلت یا جبریل ما هذه الخشفة، ما جبریل دی جبریل دا اواز وی ما ته وی چې بلال يمشي امامك، دا بلال رضی الله عنه ستانه مخکې روان دی. نو رسول صلی الله علیه وسلم بلال رضی الله عنه ته وی بلال ته کوم دي چې ته عمل کوي چې ته دې ښکاري چې الله به ته دې د لاسه بخلی د هغې د اجازې ته وګوره. یا رسول الله خاص عمل خو زمونږ نشته. الله اکبر. دی وی زمونږ څه خاص عمل خو داسې نشته، او مونږ چې شپې 2 رکعاته تهجد وکړو بیا راشه کې تودې 2 رکعاته تهجد ځان نه چېرې MBC یا BBC ریډیو جوړ کړو بیا هسې دا خبره ته وراته و چې تهجد دې مسلې ته راشي او چې خلکو ته پته ولګي چې ما تهجد کړي او چې په درس کې کښېني بیا خو مفتي دی. او بلال رضی الله عنه ته وګوره چې هغه څومره غټ مجاهد او څومره ظلمونه هغه تیر کړي دي. هغه رسول ته یا رسول الله سدي خاص عمل زموږ نشته، خو یو عمل دی چې هغه زه چېرته هم نه پرېږدم. رسول ته یې څه دی؟ وایي زه همیشه په اودس کې ګرځم، ما باندې چې داسې وخت نه راغی زه بیا اودسه ګرځېدم، همیشه زه په اودس کې یم. او بله چې کله م اودس وکړم نو په هغې پسې بیا چې څومره الله ماله طاقت راکړی دومره مونځ کوم نفلي، چې کله هم اودس وکړم کله هم نه داسې وخت په ما نه راغلی چې ما اودس کړی دی او په هغې پسې بیا ما مونځ نه دی کړی نفلي. دا خبره ده وکړه. په یو حدیث کې داسې راځي رسول صلی الله علیه وسلم ته ویي بلاله انی سمعت خشخشتک فی الجنه، ما ستا د پیزارو اواز اورېدی. پیزارو د اواز ولې رسول صلی الله علیه وسلم ذکر کړي چې غریب سړی و، نو دا پیزار یې د دې کجورې د دې ونې نه جوړ کړي، نو بیا د هغې ځان له خپل یو خاص اواز وي چې انسان ته پته لګي چې پلانې راغی پلانې لاړ. نو بلال رضی الله عنه صرف هغه جنت ته نه تللی، ګورې د هغه پیزار چې کوم دی هغه هم جنت ته تللی. دا صرف د څه د لاسه؟ د نسب د لاسه، که نه؟ د دین د لاسه. مال ورسره ډېر و نه، ښکلی و نه، زورور و نه، هېڅ ورسره هم نه و، صرف ورسره دا و چې رب العالمین دین ورسره. او ځکه موږ وایو د چا سره چې الله یي د ده نه څه شی ورک دی؟ نه. او چې د چا نه الله ورک دی د ده سره څه شته؟ هېڅ ورسره هم نشته. نو د بلال رضی الله عنه سره رب العالمین او د هغه دین ورسره و. په یو حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي، او دغه حدیث به ته پوره کړم مخکې د فایدې پر شاته چې کوم و. بیا رسول صلی الله علیه وسلم وایي زه د جنت ته ورننوتم، په یو ګوټ کې یو زنانه اودس کوم. نو ما ته پوښتنه وکړي چې دا زنانه څوک دی؟ جبریل ته ما ته وایي چې دا د عمر بن خطاب رضی الله عنه ښځه ده. نو رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې عمر بن خطاب ناست و باټین کې مجلس کې، وی ما ته د عمر بن خطاب غیرت رایت شو راشاته شو. نو عمر بن خطاب په جړا شو یا رسول الله ستا په مخکې موږ څه غیرت کوو. داسې اوچت انسانانو چې په دې دنیا کې او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا زیری ورکړی چې تاسو جنتیان یې. ډېر عجیبه حدیث دی. رسول صلی الله علیه وسلم وایي اشتاقت الجنه الى 3. قانون دا دی چې د مسلمانان شوق لري جنت ته، مسلمانان شوق لري جنت ته، دا قانون دی. خو 3 کسان داسې دي چې جنت هغوی ته شوق لري، او جنت وایي چې کله به دا 3 کسان راځي جنت ته، او هغه 3 دي علي بن ابي طالب رضی الله عنه، عمار او بلال رضی الله عنهما.
دا 3 کسان دي رسول زموږ جنت په دې شوق کې دی چې کله به دا 3 کسان هلته راځي. بنو بکیر قبیلې نه څه کسان راغلي په رسول سم پسې او ورته وی زوج اختنا فلانا، وی زموږ د خور واده د پلاني سره وکړه. نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته اين انتم عن بلال؟ بلال رضی ته واده کوي کنه. نو غلام په دویم پیر چې بیا رسول صلی الله علیه وسلم ته بیا دا خبر وکړي زموږ د خور ناغو ته بلال رضی شتي کراو چې انسان لاړو په دریم پیر بیا راغی وی رسول الله زموږ د خور. نو دې پر رسول صلی الله علیه وسلم دغه جنتی سړی چې دی د باره کې څه خیال دی؟ دې پر بلال ونه وی سي وی دغه جنتی چې دی اين انتم عن رجل من اهل الجنه؟ جنتیان کې کوم سړی د خپل خور کې نو خپل خور بلال رضی الله عنه ورکړه. اگر که هغه په خاندان کې او په نسب کې د بلال رضی الله عنه هغه اوچتو. رسول صلی الله علیه وسلم ته یو پیر پته ولګېده چې د بلال رضی الله عنه او دغه د ښځې په منځ کې څه مسله راغلې. نو رسول صلی الله علیه وسلم کور ته ورغی وی ثم بلال شته او نه نشته. وی تا که سو قار کړي خبر کړي ناغه ته چې او په مخ په ما به راځي او ما ته چې رسول سم داوی دی او رسول سم داوی رسول سم ته چې ګوره بلال رضی الله عنه چې ته سوي نو اګوره رښتیا وي بلال لا یکذب، بلال چې دروغ نه وي. خو بلال خپه کوما ولي دې خبره ته وکړي بلال لا تغضبي بلالا. خولي يا رسول الله دې تداوي وی بلال بخپکه نه او که خپه دي کنه الله بدل یو عمل قبول نه کی. بلال رضی بخپکه نه او که خپه دي کو قار دي کو نو الله بستا یو عمل هم قبول نه کی. دم د یو فضیلت دی. رسول صلی الله علیه وسلم د وفات په ورځ باندې بلال رضی الله عنه اخیری پیر بانګ ویلې. په کوم ورځ رسول صلی وفات کېدو هغه ورځ باندې بلال رضی الله عنه بانګ ویلو. بیا په مسلمانانو باندې څوک خلیفہ شو؟ ابو بکر صدیق رضی الله عنه. نو بلال رضی الله عنه ورغه ابو بکر صدیق په شکل خلیفہ شو یا خلیفۃ رسول الله. ما د رسول صلی الله علیه وسلم اوریدلی چې د مؤمن غوره عمل چې دغه الله په لار کې jihad. ناغه ته دا خبر اوسید استاد نه څه مطلب دی؟ ناغه ته چې ابو بکر صدیق ته چې زما او د مدینې نو زموږ د الله په لار کې چې jihad کوم چې هغه په لار کې مړ شي. ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې ومن يؤذن لنا بانګ بسوک وي. د بلال رضی الله عنه په سترګو کې اوخ کړل او دا خبره وکړه اني لا اؤذن لاحد بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم. چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد بل چا لپاره بانګ نه ما چې کوم بانګ وي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې خاصو او زه دا غینه بعد زه چاره بانګ نشم. ابو بکر صدیق رضی الله عنه بیا وی چې بلال پاتې شه واذین لنا زموږ لپاره بانګ وای. بلال رضی الله عنه ګوره وی کته زه د خپل ځان لپاره آزاد کړم نو بیا خو ستا خبره منم او کته زه الله لپاره آزاد کړم نو بیا ما پرې جزم دا خو ته خو ما الله لپاره چې الله لپاره آزاد کړم بیا ما پرې دا غلا لا دمشق اول خپل جهاد او د مجاهدینو سره مرګري شو او اخیری پیر چې کله مسلمانانو د عمر بن خطاب په وخت کې بیت المقدس فتح کو نو مسلمانان ټول په عمر بن خطاب په سلاړو وغته مینتونو کړو چې بلال رضی الله عنه وایي چې بانګ وایي او بلال رضی الله عنه انکار کوي چې زه بانګ نه ډیر مینت وته کو چې ته بانګ وایي ځکه هغه کله چې هغه بانګ وایي دې د برابر سره اشهد ان محمدن رسول الله نه په دې ځکه هغه بیا مخکې بانګ نشو پورا کوي چې رسول سم بوت راي دی د بانګ ته خوله هغه د طریقو ته خوله هغه د دین ته بیان کړي هغه سره پاتې شو نو څومره به دې خپو خیر هغه خبر ومنله او کله چې مدینه ته لاړ او جمعه ته بروختو او بانګي شروع کونه چې څنګه وي الله اکبر نو بس د مدینه د خزي او ماشومان او بوډاګان رامنډول وي رسول الله صلی الله علیه وسلم راغله یهود هغه وخت راځي چې دې څه بانګ خو موږ د رسول الله په وخت کې اوریدو نن هغه لکه دومره دغه شو متاثر شو د بانګ نه چې د دې خبرې نه خبر نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه یې راغونته کې شو او ټول رامنډ کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم راغله
رسول هم که جماعت کې ناست موږ اوس ورمنډه کې جماعت یې نور شو رسول هم بناسي ځکه چې بلال رضی الله عنه بانګ بلال چې بانګ وي رسول هم بوسره یې نو کله چې هغه رالو او په هغه ورځ باندې په مدینه کې چې خلکو څومره جړلي دومره چې د مکه کې په مدینه کې عفوا چا نه دي جړلي او د ټول نه زیات عمر بن خطاب رضی الله عنه ناسو او خپل مرګره رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هغه یې رایدو او جړلي نو بلال رضی الله عنه چې کله بانګ وي او راکوشو او خلکو ډېر جړل نو بلال رضی الله عنه عمر بن خطاب ته وایي چې زما یو خدمت ته به تا باندې هغوی څه وي د نن بعد ما ته د بانګ نه وایي دغه بانګو دا ما ستاسو په دغه ووي ځکه چې تاسو په باندې ډېر ګرانې ډېر درانې د دې نه بعد زه به بانګ نه هغه ته صحیح ده هغه ته خپل پته ولري چې دا بانګ موږ وورو نو بیا موږ هم ځان کنټرول کولی نه شو او بیا ټوله مدینه په دغه ورځ باندې ټوله مدینه به سیرت کوي چې ټوله مدینه داسې جړلي چې دې څه ته هغوی نه دي جړلي ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم ورته رایاد شو او د رسول صلی الله علیه وسلم مؤذن بلال رضی الله عنه هغه بیا د هغه ورځ باندې د مدینې نه ووتو خلکو ته ډېر وایي کښېنه خو وینه زه چې مدینه کې کښېنم ما ته زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم رایادي نه زه به لاړ شم جهاد له واپس ناقه بهر ته لاړ او کله چې د مرګ زنکدن وله راغی په شام کې د شام په علاقه کې نه چې کله ول زنکدن راغی نو دا ښځه ورته په خوا کې ناسته وه ښځې وا حزنا هی څومره غټ غم دی او څومره تکلیف دی نو بلال رضی الله عنه د زنکدن د سختې د لاسه دا مخ پټ کړی هغه مخ یې راښکاره کړو وهو فی سکرات الموت هغه د مرګ په سختو کې او دی ورته وایي لا تقولي وا حزنا دا خبرې مه کوه وقولي وا فرحا بلکې داسې وایي چې هی څومره د خوشحالۍ خبره غدا سبا له به وایي زه د خپلو ملګرو سره میلاوېږم د رسول صلی الله علیه وسلم سره او د هغه د ملګرو سره د خوشحالۍ خبره خفګان خبره خو نه د سبا خپل ملګرو سره به یم زه به د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره یم په کوم پسې چې زما د زړه ټوکړې ټوکړې شوی د مرګ نه بعد او زما غټ ارمان دی چې د هغه سره میلاو شم نو دې کې د خفګان خبره نشته بلکې دا د خوشحالۍ خبره او مؤمن باندې چې کله سخت وي نو سړي ته نصیحت کوي نصیحت په یو ټیم کې نه پرېږده دې ځینې د فایده راته بیانوم خو زموږ دا طریقه ده چې موږ سیرت داسې نه بیانوو چې یو قصه کوو بلکې د دې سیرت نه فایده راوباسو چې موږ پرې عمل وکړو دې کې دا فایده ده که په تا باندې سخت وي او که راحت وي چې څوک غلط کار کوي هغه به منع کوي په دې باندې زه یو واقع ذکر کوم د شیخ محدث العلامه ناصر الدین الالبانی رحمه الله شیخ البانی پیژنې که نه پیژنې شیخ البانی چې څوک نه پیژني نو دی د علم نه ډېر لرې علم په مشرق کې دی او مغرب کې دومره غټ عالم تېر شوی په 1420 هجري کې وفات شوی یعنې د نن نه 14 کاله مخکې تقریبا وفات شوی شیخ ناصر الدین الالبانی رحمه الله شیخ ابن باز رحمه الله وی د ځمکې د اسمان لاندې د ده په شان عالم نشته او د هغه شاګرد وایي چې یو پیر زه د شیخ سره په ګاډي کې ناست وم او موږ روانو سفر یو کوو چې یا خو هغه وایي چې مدینې ته روان یو یا مکې ته روان یو ما ته اوس دې کې لږ دغه کېږي چې ګورې د مکې نه مدینې ته مدینې نه مکې ته شیخ ناصر الدین البانی هم د شام دی د سعودي عرب نه د شام و نو په لاره کې په موږ باندې ګاډی واوړو د اکسیډنټ وشو او زموږ دا ګاډی بالکل وچاقېد نو خلک ټول راتاو شو او شیخ صاحب چې دی شیخ البانی رحمه الله ډېر په بد حال باندې په ګاډي کې نښته او نور کسان هم د هغه شاګردان چې کوم وو هغه موږ نور ګاډي مو ټول لا جمع شو نو په دې منځ کې به یو سړي دا وي یا ستار لکه ستار مطلب دی چې الله پردې اچي په انسان باندې ستار مطلب څه دی پردې اچونکی نه الله په موږ باندې پردې راواچو دا مطلب دی نو شیخ صاحب د دې ګاډي نه آواز وکړو نری کمزوره غوندې کې آواز راووتو موږ چې ګوره سوي موږ ورنږدې شو موږ شیخ څه وي دې کس ته وایي چې ستار مه وایه ستیر وایه د الله په نوم کې ستار نشته دې کس ته وایه چې د الله په نوم کې ستار نشته ستیر راغلی په حدیث کې دې کس ته وایي دا ووایه نو موږ ښه په ژړا شو چې دی په ګاډي کې دننه نښتی او دی به اوس راوباسو غټه مسله ده خو شیخ په دغه ټیم کې هم یو کس ته نصیحت وکړو چې دې کس ته دا ووایي د زما آواز واورېد یو کس بار لګیا دی ستار وایي نو الله پردې اچي خو هغه نوم ستار نه دی راغلی په قرآن او حدیث کې هغه ستیر دی او د تاسو هم فایده یې زده کوئ ستار نوم د الله نشته عبدالستار چیک دی غلط دی صحیح څه دی ستیر دی عبدالستیر نو دا خبره مې دې پورې ذکر کړه چې په مسلمان باندې که سخت می او کراهت پی خدای په هر ځای کې د رب العالمین دین بیانې
او په هر ځای کې د الله رضا لټوي. بلال رضی الله عنه په شام کې وفات شو او تقریبا 20 هجری کې وفات شو او په هغه وخت کې د هغه عمر چې دی سره پاسه 80 کالو او غالبا هغه ځای چې دی هغه په نن سبا په اردن کې دی کوم ځای کې پوخا به دغه علاقو د ټولو ته به شام وي نه په کوم ځای کې چې هغه وفات شوی غالبا هغه ځای نن سبا په اردن کې واقع کیږي او دې سره چې د بلال رضی الله عنه سیرت اختتام ته ورسېدو. الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي چې دغه نیکانو خلکو په نقش قدم باندې روان شو. الله سبحانه وتعالی زموږ ملاقات دغه سره په جنت الفردوس کې وکړي. الله سبحانه وتعالی زموږ مور پلار وبخ کوم چې ژوند دي الله دې په ژوند کې برکت واچي او کوم چې مړ دي الله رب العزت وبخي او الله سبحانه وتعالی دې دغه حشر د رسول صلی الله علیه وسلم سره یو ځای وکړي.